ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې ټولو شاګردانو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زموږ موضوع چې د هغه نن د 10م ټولګي د بیولوژي مضمون ده او زموږ موضوع چې د هغه څه شی دی انزایمونه دي. راځو په انزایمونو باندې خبرې کوو چې انزایمونه اول تعریفوو. انزایمونه چې دی هغه عضوي کتالیستونه دي چې په ژوندۍ حجره کې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا څنګه کوي زیاتوي. انزایمونه چې دي عضوي کتالیستونه دي چې په ژوندۍ حجره کې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا څنګه کوي زیاتوي. یعنی بغیر له انزایمونو څخه حجره چې ده هغه ژوند نشي کولی. یعنی ژوندۍ حجره چې ده هغه بغیر له انزایمونو څخه ژوندۍ نشي پاتې کېدلی، ځکه چې ټول هغه کوم حرکتونه چې دي او کومې داخلي برخه کې چې کوم فعالیتونه یا کیمیاوي تعاملونه ترسره کېږي نو دغه ټول چې ده هغه په انزایمونو پورې تړلی ده. او بل چې ده انزایمونه دوه برخې لري چې یوه یې پروټیني برخه ده او بله یې څه ده غیر پروټیني برخه ده. انزایمونه څو برخې لري؟ دوه برخې، یوه یې پروټیني برخه ده او بله یې غیر پروټیني برخه ده. غیر پروټیني برخه چې ده هغه له ویټامین بي څخه څنګه شوې ده جوړه شوې ده. یعنې په غیر پروټیني برخه کې په زیاته توګه باندې ویټامین بي وجود لري. یعنې په غیر پروټیني برخه کې چې ده هغه ټوله له څه څخه جوړه شوې ده؟ د ویټامین بي څخه څنګه شوې ده جوړه شوې ده. او بله چې ده هستوي تیزاب دی. هستوي تیزابونه چې دي هغه په 19مه پیړۍ کې فریدریک میشر چې و یو عالم و چې هغه په 19مه پیړۍ کې وښودله چې هستوي تیزابونه چې دي هغه له پروټین سره یو ځای شتون لري. یعنې له پروټین سره یو ځای شتون لري چې هغه هستوي تیزابونه په 19مه پیړۍ کې فریدریک میشر چې و یو عالم و چې هغه د لومړي ځل لپاره تیزابونه څنګه کړو وپېژندل او نوموړي وویل چې هستوي تیزابونه چې دي هغه له پروټین سره یو ځای وجود لري. یعنی هستوي تیزابونه چې دي هغه له پروټین څخه پرته عمل نشي کولی. هستوي تیزابونه له پروټین څخه پرته عمل نشي کولی. یعنی په ټولو حیاتي فعالیتونو کې لکه په وده، نمو، تغذیه او په حرکت کې چې پروټینونه رول لري. یعنی پروټینونه او هستوي تیزابونه یو د بل شی دي لازم او ملزوم دي. هستوي تیزابونه چې دي هغه له پروټین څخه پرته عمل نشي کولی. او کوم مواد چې د هستې په دننه کې وجود لري، مثال موږ تاسې چې هغه نوکلیوتایدونه دي. هستوي تیزابونه چې دي هغه په دوه ډوله دي چې یو یې RNA ده او بل یې څه ده DNA ده، یا رایبو نوکلیک اسید ده او بل رایبو نوکلیک اسید. یعنی دا څه ده RNA ده او بل یې چې ده ډیوکسي نوکلیک اسید. دا څه ده DNA. دا دواړه چې دي هغه هستوي تیزابونه دي چې دغه موږ تاسې چې مختلفې دندې سرته رسوي. دغه دواړو ته هستوي تیزابونه ویل کېږي، یا RNA او DNA، یا ډیوکسي رایبو نوکلیک اسید او RNA چې د رایبو نوکلیک اسید او DNA چې د ډیوکسي رایبو نوکلیک اسید ده چې هغه خپله RNA چې ده هغه په سایتوپلازم کې د حجرې په سایتوپلازم کې موجود ده او DNA چې ده هغه په د حجرې په هسته کې وجود لري. یعنی RNA چیرته وجود لري؟ په سایتوپلازم کې
او ډي ان اے چې ده هغه د حجرې په هسته کې وجود لري یا د حجرې په هسته کې څنګه کیږي پیدا کیږي او مختلفې دندې سرته رسوي. مثال ډي ان اے چې ده هغه د پروټین په جوړولو کې مهم رول لوبوي، یعنې بدن کې چې کوم د اړتیا وړ پروټینو ته ضرورت پیدا کیږي نو همدغه د ډي ان اے په واسطه باندې څنګه کیږي جوړیږي. چې هغه ار ان اے چې ده هغه خپله په 3 ډوله ده چې هغه موږ تاسو بیا په راتلونکي درسونو کې په 11 ټولګي کې لولو. او ډي ان اے چې ده هغه خپله د هستې د حجرې په هسته کې وجود لري او هغه د ارثي خواصو لیږدولو کې مهمه دنده سرته رسوي. یعنې کوم خواص چې په والدینو کې موجود وي او هغه بیا د اولادونو ته څنګه کیږي یا راتلونکي نسلونو ته انتقالیږي، هماغه د همدې ډي ان اے په واسطه باندې انتقالیږي. یا د خپلوي یا د نسب په پیژندلو کې هم رول لري. مثلا که چېرته یوه حادثه پیښیږي یا مثال کوم ټکر وشی کیږي، مرګ ژوبله رامنځته کیږي، نو د هغه کس ډي ان اے څنګه کیږي اخیستل کیږي. نو د هغوی ډي ان اے له لارې چې هغه د دوی د خپلوي رشته یا د دوی پیژندګلوي څنګه کیږي معلومیږي. او بل چې ډي ان اے چې ده د دغه هستوي تیزابو په ترکیب کې چې ده نایتروجن لرونکي کلویګانې او فاسفیټ ګروپونه پکې څنګه دي شامل دي. یعنې دغه هستوي تیزاب چې دي هغه له هایدروجن لرونکو کلویګانو څخه جوړ شوي دي او د فاسفیټ له ګروپونو څخه څنګه شوي دي جوړ شوي دي. چې د دوی په جوړښت کې مختلفې کلویګانې شتون لري چې عبارت له ادینین څخه ده. ادینین، ګوانین، تایمین او سایتوسین. د ډي ان اے په جوړښت کې مختلفې کلویګانې شتون لري چې عبارت له ادینین، ګوانین، تایمین او سایتوسین څخه دي. او د ار ان اے په جوړښت کې بیا د تایمین په ځای باندې یوراسیل منځته راځي. یعنې نورې کلویګانې چې دي ادینین، ګوانین او سایتوسین چې دي هغه یو شان دي، خو د ار ان اے په جوړښت کې د تایمین په ځای باندې یوراسیل کلوي شتون لري یا یوراسیل کلویګانې منځته راځي. او بل په میتابولیزم کې د عضوي مرکباتو رول چې ده، یعنې موږ تاسې چې د خوراکي توکو زیاته برخه چې ده هغه د انسانانو او حیواناتو په واسطه باندې څنګه کیږي اخیستل کیږي یا په مصرف باندې څنګه کیږي رسیږي. لکه مثال کوم انسانان چې دي هغه مثال غذایي توکو څخه استفاده کوي، یعنې کله چې غذا اخیستل کیږي د ژوندي موجود په واسطه باندې نو هغه بیا له ټوټه کېدلو وروسته هضم کیږي او کوم مهم مواد چې دي هغه وینې ته جذبیږي او نور د فاضله توکو په واسطه باندې اخراجیږي یا بهر اطراح کیږي. او بل موږ تاسې چې حیوانات چې دي هغه هم له غذایي توکو څخه یا مثال نباتاتو څخه د څه کوي استفاده کوي. یعنې کله چې له خوراکي توکو څخه استفاده کیږي نو هغه یا د انسانانو یا حیواناتو په واسطه باندې اخیستل کیږي یا په مصرف باندې رسیږي. له هغوی څخه څه منځته راځي انرژي منځته راځي. یعنې که یو څوک غذا ونه خوري نو هغه انرژي نشي ترلاسه کولی. یعنې مثال موږ تاسې چې لکه څرنګه چې انسانان چې دی یا هغه خوراکي توکو ته اړتیا لري په همدغه ترتیب باندې حیوانات چې دي هغه هم یا نباتات چې دي هغه هم خوراکي او غذایي توکو ته اړتیا لري. یعنې لکه څرنګه چې نباتات څومره چې اوبو ته اړتیا لري، معدني توکو ته اړتیا لري، په همغه اندازه باندې دوی څه ته اړتیا لري لمر ته اړتیا لري. یعنې دوی فوتوسنتیز د عملیې له لارې خپل خواړه ځان ته څنګه کوي برابروي. یعنې دوی چې دی تقریبا معدني توکو یعنې اوبو ته هم زیاته اړتیا لري، اوبو یا غیر عضوي توکو ته زیاته اړتیا لري لکه اوبه چې دي. یعنې کله چې اوبو نباتات اخلي نو په نباتاتو کې 2 ډوله
نسجونه وجود لري چې هغه ته انتقالي انساج ورته وایي یا زایلم او پلویم. زایلم او پلویم چې دي دوه انتقالي انساج دي چې هغه په نباتاتو کې وجود لري، چې هغه نباتات چې کله اوبه کېږي، یعنی معدني توکي چې هغه نباتات چې معدني توکي له اوبو څخه جذب کوي هغه د زایلم په واسطه باندې د نبات نورو برخو ته څنګه کېږي انتقالیږي. او هغه کندونه یا پخه شوې شیره چې هغه د فوتوسنتیز د عملي له لارې نباتات خپله جوړوي هغه د فلویم په واسطه باندې بیا د نباتاتو یا د نبات نورو برخو ته څنګه کېږي انتقالیږي. نو دا دوه ډوله انتقالي انساج دي چې زایلم او فلویم نومیږي، هغه په نباتاتو کې شتون لري. او بل چې د ناروغیو لاملونه چې دي موږ تاسو یې چې ځینې ناروغۍ چې دي هغه د پوستکي د خولې او د نورو لارو چې د انسان بدن ته څنګه کېږي داخلیږي. همدارنګه چې دغه ځینې ویروسونه او ځینې بکتریاوې یا ځینې کوچني ژوندي موجودات شتون لري چې هغه د مایکروسکوپ پرته نه لیدل کېږي، چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نوم سره څنګه کېږي یادېږي. یعنی هغه ژوندي موجودات چې د مایکروسکوپ پرته نه لیدل کېږي په سترګو باندې هغه د مایکرو ارګانیزم په نوم سره یادېږي. یعنی دغه ژوندي کوچني اجسام دي یا ویروسونه دي چې هغه په مایکروسکوپ پرته په سترګو باندې نه لیدل کېږي، چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نوم سره یادېږي. یعنی په دې ډله کې موږ تاسو یې چې دغه ویروسونه چې دي دغه میکروبونه چې دي مختلفو لارو، یعنی د پوستکي په لارې چې د خولې او د پوزې لارې د انسان بدن څنګه کېږي داخلیږي او هلته فعالیت باندې پیل کوي او د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدلو لامل کېږي. او په مایکرو ارګانیزمونو کې یا په مایکرو ارګانیزم کې مختلف ژوندي موجودات یا مختلف میکروبونه شتون لري، چې هغه مثال لکه بکتریا، پروتیستا چې ده، ګلجي اجسام چې دي او داسې نور دي چې هغه بیا د میکروبونو ناروغیو تولیدونکي دي. او بل چې د ناروغیو تولیدونکو میکروبونو ته پاتوجنز وایي. پاتوجنز اصطلاح چې ده هغه د ناروغیو تولیدونکو میکروبونو ته څنګه کېږي کارول کېږي. یعنې ځینې ناروغۍ چې دي هغه د میکروبونو په واسطه باندې څنګه کېږي تولیدېږي، چې هغوی ته د پاتوجنز اصطلاح څنګه کېږي کارول کېږي. لکه مثال ځینې ناروغۍ چې دي لکه ریزش یا زکام، تبرکلوز چې دا دي په اصطلاح باندې ویروسونو له امله څنګه کېږي رامنځته کېږي. یا ځینې ناروغۍ چې دي لکه مثال د غاړو درد چې ده یا د غاړو پړسوب چې ده هغه د بکتریا له امله څنګه کېږي رامنځته کېږي. کله چې بکتریا چې ده د انسان وجود ته څنګه شي داخله شي نو هلته وده کوي او خپل فعالیت شروع کوي، نو هغه د غاړو د پړسوب او د درد لامل کېږي. همدارنګه ځینې نورې ناروغۍ چې دي لکه جاغور ناروغۍ چې ده هغه د ایوډین د عنصر د کمښت له امله څنګه کېږي رامنځته کېږي. یعنې کله چې بدن کې له خپل مقدار څخه کم اندازه باندې ایوډین عنصر تولید شي یا زیاته اندازه باندې تولید شي نو دغه ناروغۍ څنګه کېږي رامنځته کېږي، چې جاغور ناروغۍ ورته یا د جاغور د ناروغۍ په نوم سره هم څنګه کېږي یادېږي. او بل ویروس چې ده هغه تقریبا 10,000 له بکتریا څخه څنګه ده کوچنی ده. ویروس له بکتریا څخه 10,000 کوچنی ده. څو ځله کوچنی ده؟ 10,000 ځله کوچنی ده. یعنې ویروس چې ده بغیر له الکتروني مایکروسکوپ څخه پرته نه لیدل کېږي،
یعنې موږ تاسې نسو کولی چې بغیر له الکتروني مایکروسکوپ څخه وایروس څنګه کو ووینو. یعنې د وایروسونو له امله هم مختلفې ناروغۍ منځته راځي، لکه ریزش چې ده، والګی چې ده، یا زکام چې ده، ځینې نورې ناروغۍ دي چې هغه څنګه کېږي د وایروسونو له امله رامنځته کېږي. یعنې دغه ټول چې دي وایروسونه، بکټریاوې او پروتیستاوې، دا چې دي دا ټولې په مایکرو ارګانیزم ژوندیو موجوداتو کې شاملې دي او په مایکرو ارګانیزم ژوندیو موجوداتو کې شاملېږي. او بل راځو د نن لپاره په خلاص ډول باندې دا کوم درس چې مو په خلاص ډول یې یایو چې اول موضوع وه زموږ او تاسې چې وو انزایمونه. انزایمونه چې وو هغه عضوي کتالیستونه دي. انزایمونه چې شی دي؟ عضوي کتالیستونه دي چې په ژوندیو حجره کې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا څنګه کوي؟ زیاتوي. د انزایمونو تعریف چې ده، انزایمونه عضوي کتالیستونه دي چې په ژوندیو حجره کې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا زیاتوي. یعنې حجره چې ده، یوه ژوندۍ حجره چې ده، هغه بغیر له انزایمونو څخه ژوندۍ نشي پاتې کېدلی. یعنې کله چې انزایمونه په حجره کې شتون ونه لري، د حجرې د مرګ لامل کېږي. همدارنګه انزایمونه چې ده دوه برخې لري، چې یوه برخه یې عضوي ده او بله برخه یې غیر عضوي ده. او غیر عضوي برخه چې ده هغه له ویټامینونو څخه جوړه شوې ده، یا په مجموع کې غیر عضوي برخه چې ده هغه له ویټامین بي څخه څنګه شوې ده؟ جوړه شوې ده. او بله موضوع چې وه هغه زموږ او تاسې هستوي تیزاب و. هستوي تیزاب چې ده په 19مه پېړۍ کې فریدریک میشر چې و هغه وښودله چې هستوي تیزاب چې دی هغه له پروټین سره یو ځای وجود لري. یعنې هستوي تیزاب چې دی هغه له پروټین څخه بغیر عمل نشي کولی، او پروټین چې ده هغه له هستوي تیزابو څخه بغیر عمل نشي کولی. او بل هستوي تیزاب چې دی هغه په دوه ډوله و، چې یو RNA و او بل چې و DNA و. یا RNA چې و رایبو نوکلیک اسید و، او DNA چې و ډیوکسي نوکلیک اسید و. چې دا RNA چې ده هغه د حجرې په سایتوپلازم کې وجود لري او د پروټین په جوړولو کې مهم رول لوبوي. او DNA چې ده هغه خپله د حجرې په هسته کې وجود لري او هغه څه شی کوي؟ ارثي خواص یا ارثي معلومات چې دي له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. او د هستوي تیزابو په جوړښت کې مختلفې کلویګانې، یعنې 4 ګروپه کلویګانې او د فاسفیټ څخه دوی څنګه شوي دي؟ جوړې شوي دي. کلویګانې چې دي هغه موږ او تاسې یایو چې له ادینین، ګوانین، سایتوسین او تایمین څخه عبارت دي. یعنې DNA په جوړښت کې 4 ډوله ادینین، ګوانین او سایتوسین کلویګانې موجودې دي. او د DNA په جوړښت کې چې ده هغه د DNA د جوړښت کلویګانې چې دي هغه بیا د 4 کلویګانې چې ادینین، ګوانین، سایتوسین او د تایمین په ځای باندې په RNA کې یوراسیل وجود لري. یعنې تایمین کلوي پر ځای باندې په RNA کې یوراسیل منځته راځي. او بل موږ تاسې ویلي چې د ناروغیو لاملونه و. ناروغیو لاملونه چې و، ناروغۍ چې ده د انسان بدن ته د مختلفو لارو، وایروسونه او بکټریاوې چې دي د انسان بدن ته د مختلفو لارو څخه داخلېږي. یعنې پوستکي لارې، د خولې لارې او یا هم د پوزې لارې څنګه کېږي؟ داخلېږي او د مختلفو ناروغیو رامنځته کېدلو لامل کېږي. یعنې هغه وایروسونه یا هغه میکروبونه چې د ناروغیو د تولیدولو لامل کېږي هغه د کوچنیو اجسامو یا مایکرو ارګانیزم په نوم سره څنګه کېږي؟ یادېږي. چې په دغه مایکرو ارګانیزم په ګروپ کې مختلف ژوندي موجودات وجود لري، لکه بکټریا، پروتیستا او همدارنګه ځینې نور دي. لکه مثال ځینې مختلف وایروسونه چې دي، لکه بکټریا چې ده مثال موږ تاسې یو چې د غاړو ناروغۍ یا کله چې د انسان بدن ته داخلېږي په غاړو کې څنګه کې ځای پر ځای کېږي، هلته وده کوي او د ناروغۍ د رامنځته کېدلو لامل کېږي. او بل چې ده موږ تاسې ویلي چې وایروس ده که نه، وایروس چې ده هغه له بکټریا څخه 10,000 ځله څنګه ده؟
کوچنی ده، وایرس له بکټریا څخه 10,000 ځله کوچنی ده. یعنې وایرس چې ده هغه بغیر له الکتروني مایکروسکوپ څخه پرته نه لیدل کیږي. یعنې له الکتروني مایکروسکوپ پرته وایرس نشو کولی چې هغه څنګه کو تشخیص کو یا یې هم ووینو. یعنې دغه د ناروغیو تولیدونکي میکروبونه چې دي یا وایرسونه چې دي هغه د پاتوجن په نوم سره هم څنګه کیږي یادیږي. هغه میکروبونه چې هغه ناروغي تولیدوي هغه د پاتوجنز په نوم سره هم څنګه کیږي یادیږي. او دا زموږ د نن ورځې درس و او راتلونکي به انشاءالله بیا بله موضوع وړاندې کوو. نن لپاره دغومره درس وی موږ